السلام علیکم ورحمت الله. نو د سمارټ منی کنسپټ دویمه برخه چې وه د چوک او بیوس په باره کې، نو دغلته هغې برخه کې موږ په اګزامپل په دغه کې عکس کې ورکړو. نو ریل مارکیټ کې دا موږ ته څنګه ښکاري. نو که دغه وي دغه ته وګورو، مارکیټ بولش دی مکمل، دغه شانتې پاس روان دی، لاندې راغللو، بیا دغه کوم های چې وه دغه های ماته کړله، نو دې ته بریک اپ سټرکچر ویل کېږي یا بي او اس. بي او اس چې کله وکړلو دغه آی ډي ایم شو، ما چې کوم یو غول مې جوړ کړی تر څو وخت ډېر واخلي، دغه آی ډي ایم شو. نو سټرکچر لو دا شوله، د سټرکچر های دا شوله، د سټرکچر های ده، دغلته چوک وشو، سټرکچر های ماته شوه، دا کومه لو ماته شوه، دا کومه دا لو چې ده دغه لو ماته شوله، دې ته موږ چوک ویلی شو. چوک نور مارکیټ د ګوره مارکیټ ته نور د بای نه سیل ته شو، دلته چې کله دا چوک شو نور بای نه سیل ته شو. همدغه شانتې چوک یې وکړلو، مارکیټ لاندې راغلی، دغه شانتې مارکیټ لاندې راغلی، بي ته لږ جګ لاړو، دغلته بل بي او اس وکړلو، همدغه شانتې بیا مارکیټ پاس راغلو، بیا لاندې راغلو، دغلته بل بي او اس وکړو، دغه وګوره دا بل بي او اس، بیا مارکیټ دلته آی ډي ایم چې دي بیخي ډېرې دي، دا هېڅ آی ډي ایم ته ضرورت نه لري. بعضې وخت کې هغه چې موږ وړوکي ټایم فریم کې کوم وخت کې ټریډ کوو آی ډي ایم یې پکې نه وي، بیا هغه وخت کې موږ کنفرم کوو چې آی ډي ایم پکې وي که نه، آی ډي ایم د لارې موږ کوو. نو دغې کې آی ډي ایم بیخي ډېرې دي، که تاسو وګورئ دغه آی ډي ایم دی، دغه هم آی ډي ایم دی، دغلته هم آی ډي ایم دی، ډېرې دلته، نو دغلته څه مشکل نشته دی. همدغه شانتې مارکیټ بیا لاندې راغللو، دغه شانتې پاس لاړو، بیا دا ځای مات کړل، دلته بل بریک اپ یعنې د کنټینویشن، دغلته یعنې چارټ نور مارکیټ لاندې ځي، همدغه شانتې بیا لاندې راغللو، دلته اوس دا بي او اس چې کوم دی دا وړوکی دی، دې ته به اوس موږ په آی ډي ایم باندې بیا دا کنفرم کوو چې دا صحیح دی که نه دی. نو دلته دا یو ځل زه را زوم کړمه، دغه وګورئ دا کوم سور کینډل چې دی دا د دې شین کینډل نه پاس کلوز شوی دی، دغه شانتې دغلته دا یو آی ډي ایم دا دی، یو دغه دی، دوه آی ډي ایم دي، ما یو دانه مارک کړی دی، دغلته آی ډي ایم یعنې دا زموږ بریک اپ سټرکچر شو یا بي او اس شو. د دې بي او اس های، د دې بي او اس های دا شوله، لویه دا شوله، کله چې دا های ماته شوله دې ته موږ چوک ویو، که چېرته دا لوی ماته شوله دې ته بریک اپ سټرکچر ویو، دلته چوک بیا وشو، دغه چوک نور مارکیټ بېرته دغه ته لاړو، بای ته لاړو، بدل شولو. نو په دې حالات کې اوس زمونږ دغه شانتې د دې چوک کنفرم کېدلو دپاره موږ باید هغه ولټو چې آی ډي ایم کومه دی. دغلته هم څو آی ډي ایم دي، یو آی ډي ایم دا دی، دا ما نه دی مارک کړی، یو آی ډي ایم دا دی، یو آی ډي ایم دا دی. نو دغه شانتې مارکیټ اوس نور بولش شو، دا مارکیټ به که سټرکچر یې فالو کړو دا به دغه رقم ځي، دغه رقم به ځي، دغه رقم دغلته به دغه شانتې دغلته به بیا بریک اپ سټرکچر کېږي، دغه شانتې. او که دا مارکیټ دغه شانتې دا یې های ده، دا یې لو ده، دا یې لو ده، دا منځ کې چې کوم دا کوم موو دی دا هېڅ پروا نه کوي، ځکه چې زموږ د مارکیټ لو دا ده، های دا ده. که چېرته داسې وشو چې دا کوم زون دی دا لوی چې ده دا یې ماته کړله، دغه شانتې دا یې ماته کړه، داسې رالو، نو دا بل چوک شو، بل نور مارکیټ بیا نور هم لاندې ځي. خو که دا داسې نه شو نو دا به همدغه شانتې پاس ځي. نو دغه ډېره اسانه طریقه ده، ما خو ویډیو ډېره لنډه کړې ده، داسې د هر شي چې دی تاسو په یو ویډیو کې نه میلاویږي، تاسو ورپسې ګوګل کې عکسونه وګورئ، یوټیوب وګورئ، ورپسې ټول هر څه د یو ځای نه یادېږي، کوم ځای کې مشکل وي صحیح ده، همدې ګروپ کې بېرته میسیج وکړئ، انشاءالله موږ به یې حل کړو. تاسو عکسونه راولېږئ چې دغه موږ دا دی کار هم کړی دی، دغه موږ ته دغه ځای کې مشکل دی، دا چوک نشو معلومولی، دا ډېر اسانه، دغه وګوره دا چوک وشولو، دا وروسته چې کوم درسونه دي بیا به موږ تاسو هغې درسونه کوو چې کوم ځای کې انټري والو، لکه دغلته زموږ انټري جوړېږي، یو انټري هم دغلته جوړېږي، یو انټري هم دغلته جوړېږي، دغلته بای کولی شو، مارکیټ به دغه شانتې جګ ځي. نو انشاءالله بیا را روانو چپټرونو کې دا هر څه شته دی، او انشاءالله بیا به پرې خبرې کوو چې انټري څنګه واخلو، کوم ځای کې واخلو، آرډر بلاک او آرډر فلو او امبیلنس او چې کوم دی آی اف سي او لیکویډیټي، دا ټول انشاءالله را روان دي، بیا به ډېر اسانه باندې انشاءالله ټریډینګ کوو. نو که کومه بیا هم کوم ورور کومه پوښتنه لري، دا ما ټول چارټونه همدغه شانتې ډرا کړي دي، دا ګوره د یورو یو ایس ډي، دا ګوره دا هر څه
ما داسې ځان له جوړ کړي دي. نو دا ډېر اسانه دی، خو صرف او صرف شی غواړي، پریکټس غواړي. پریکټس چې کله موږ وکړلو هله به یو ځای ته ورسېږو. چې پریکټس ونه کړو چې داسې زر ویډیوګانې هم تاسو وګورئ نو دا هیڅ معنا نه لري. نو ویډیوګانې ضرور دې وګوره. دغه شانتې هر ځای کې ما ځان له دا ډرا کړي چې دا کوم څه لاندې ځي دا ټول مارکیټ موږ دې دغه نه بي او ایس او دغه شیانو نه چلوو. نو انشاءالله دا را روانو ویډیوګانو ته تاسو روانو ویډیوګانو کې ته ټولو باندې انشاءالله خبرې دي. اوس زموږ کار صرف بي او ایس او چوک سره دی. انشاءالله بیا را روانو کې دا ټولې خبرې حل کوو. خدای په امان.